د جاهلیت په دور کې لا قانونیت و، قانون نه و، ظلم و، د ظلم و راج و، جبر و، هر انسان و ځون ته خپل قانون جوړو. دغه حد پورا چې کچېرې یو غټ سړی وي، مالدار سړی وي، بیا د ده پورا ځون ته قانون و، جس کی لاټي اس کی بینس. او چې کیم کاس دا سوچ او غریب و د پورا ځون ته قانون و. کچېرې داس کاس و چې هغه و غټ و، مالدار کاس و، امیر و، صاحب حیثیت کاس و، دو څو کوالټي او ویلیو و. بیا چې کله دغه انسان چا مړ که بیا د ده په بدلا کې ډېر کسون د دنیا نه ختم کول، د په بدلا کې ډېر کسون مړه کول. او کچېرې یو غریب کاس وي مړ که چا بیا د یخ بدلا کې د یغ چې کوم وارثون وي یخ ته څه روپۍ ورکړلې او د ده چې کوم قانون دی انصاف دی هغه په انصاف باندې نشه بدل بې انصافي ورسره وشوله او د ده چې کوم قتل دی هغه ورته معاف کړ، څو روپۍ ورکړل هغه خوښ شول. نو د جاهلیت په دور کې انصاف نه و بلکې د ظلم راج و. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله دنیا ته تشریف ورواړ نو په یو وخت کې انصاف ها قایم شو، ظلم ختم شو. په هر وخت کې انصاف، کچېرې هغه امیر کس وي، کچېرې هغه غریب کس وي، د ټولو دپاره یو انصاف، یو قانون و.